بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو مرګره جمالی صافی ای سی سی تاسو سره د نننۍ ویډیو مقصد دی چې تاسو خلک په اختر کې ځای د چا چې مړی شوی تاسو ورځئ هلته کینئ لاس اوچتوئ هغې ته په دې سوچ په دې فکر چې موږ هغه څه ملاتړ کوو چې خفه نه شي. تاسو ځئ هلته کینئ دعاګانې کوئ و چې نه ځئ نو خلک به څه وایي. خلک هم ځي او ته به هم ځي او هلته هغه غریب ناست دی هغه په اختر باندې پوه نه شي. دا ویډیو زما تاسو ټولو مسلمانانو ته دا ریکویسټ دی د چا نه چې خپلوان بیل شوي د اختر نه لږ مخکې دا خو تر د دې پورې دا ځوانان کوي چې اته میاشتې مخکې مړي نو بیا هم وله راځي او ورته ناست دي. د الله ولیانو چا نه چې خپلوان بیل شوي د زړه غوښې بیلې شوي د هغه د زړه د درد نه صرف هغه کس خبرېدی شي په چا چې دا تکلیف تیر شوی پې تېرېږي. اصل کې د دې درد د کمېدو طریقه سره د دې د درد د کمېدو طریقه دا ده چې الله تعالی په دوی وخت تیر کړي. وخت تېرېږي او د دوی په زړه باندې الله تعالی مرحم دی او د دوی غم او تکلیف کمیږي. تاسو ځوانان څه وکئ؟ تاسو لاړ شئ برید تاو کوي او کینئ په اختر کې چې راغلم یو دوا به وکړو. هغه غریب د اختر نه خبر نه شي، هغه غریب د خوشحالۍ نه خبر نه شي، هغه ته مړی بیا راولئ او مخې ته ورته کینئ. د الله ولیانو تاسو داسې مه کوئ چې چاته وایي داسې مه کوئ. خلک ځي او دا خلک به څه وایي. خلک څوک دی؟ سیکان راځي، هندوان راځي، انګریزان راځي، یهودیان راځي، خو تاسو مسلمانان ځئ که نه. تاسو مهرباني وکئ. را روان اختر کې غټ اختر را روان دی. اول خو د ټولو اختر مبارک شه، الله دې ټول لره قربانۍ وس ورکړي. خو په دې اختر کې به یو قسم چاته مړی نه تازه کوئ. تاسو ډېر کسان دا وایي چې زما ورسره زړه دردېږي نو زه څه وکړم. زه تاسو ته طریقې درښیم چې تاسو څه وکئ. کوم کسانو چې زړه دردېږي هغه دا وکئ چې یو ځل الحمد او درې ځل قل هو ووایئ، د یو قرآن مجید ثواب ملاو شو او هغوی ته ور وبخئ. څوک وایي چې نه زه له دې نه هم ډېر خفه یم زه څه وکړم، نو هغه یو ځل الحمد درې ځل قل هو څه 2 رکعته نفل وکئ ور وبخئ. بعضې کسان وایي چې نه زه له دې نه هم ډېر خفه یم، نو تاسو داسې مهرباني وکئ چې یو پیره سورت یاسین یا یو پیره سوره واقعه ورله ووایئ او هغوی ته ور وبخئ. که د دې نه هم ډېر خفه یې نو د قرآن شریف ختم وله وکئ په خپل ځای باندې ټولو مړو له. او بعضې کسان دا وایي چې یاره هغوی به خفه نو څه وکړم. هغوی چې خوشحالوي د هغې طریقه هم درته ښیم. ښه ښایسته مزېداره غوښه به رالر کړي د قربانۍ د څاروي نه، ښایسته مزېدارې تکې به وکئ، هاټ پاټ کې به یې بندې کوئ او خپل یو هلک له به یې ورکړئ چې په موټر سایکل باندې هغوی له ور ورسئ چې تاسو هم دا ترسکونې تکې کړي دي او دا وخورئ. دومره به خوشحاله شي او تاسو به هم خوشحاله شئ. هغوی هم مه په عذاب کې کوئ، ځان هم مه په عذاب کې کوئ او د هغوی سره هم صله رحمي وکئ. الله تعالی به تاسو له اجر درکړي، الله تعالی به ما له اجر راکړي که زما د وجې تاسو د دې کار نه منې شوئ. مهرباني وکئ دا ویډیو شیر کړئ د ملګرو سره. هغوی ته ووایئ چې په دې اختر کې د هغوی د خیال ساتلو دا طریقه ده. د ویډیو کتلو ډېره مننه. الله حافظ.